نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس ګناهګار دی، ګناهګاری ګناه کوي او پسې بل ګناه روزانه په ګناه کې دی مبتلا وي، خو چې هر ځل دی ګناه کوي دی دا اراده کوي چې خمې نه دي کړې، ګناه مې وکړه خو خمې په خمې نه دي کړې، توبه د بیا به نه کو، بیا دغه ګناه وشوه، بیا وایي چې خمې نه دي کړې خو ګناه رانه شوې ده آینده به نه کومه. نو چې دی ګناه کوي او پسې دا وایي چې واپس به بیا نه کومه، نو دا انسان داسې د په نامه اعمال کې د سره یو ګناه نه پاتې کېږي. دی داسې دی دا ګناه د سره کړې نه ده. او بل ځای کې نبی رسول الله فرمایي چې التائب حبیب الله، چې توبه کوونکی دا د الله پاک دوست دی، د الله پاک خوښ دی، د الله پاک ملګری دی. موږ دې حدیث مبارک ته سوچو کو چې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته فرمایي ابراهیم خلیل الله، چې ابراهیم علیه السلام زما دوست دی، پیغمبر ته وایي ته زما دوست دی، او دلته د نبی علیه السلام ګناهګار امتی ته وایي التائب حبیب الله، چې توبه کوونکی زما دوست دی. کله چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو، شیطان هم الله پاک پیدا کړو. نو چې کله آدم علیه السلام او د شیطان مکالمه او خبرې اترې شروع شو یو بل سره، نو شیطان کوم خیال الله پاک تراغی چې الله پاکه زه خو د آدم علیه السلام مخالفت کوم، لیکن تا اول ډیر ارسو ورکړي دي، ما دې کم را کړی دي، زه مقابله کې کمزور یم، ما لم د برابر ارس راکړه زه به مقابله وکړم. الله پاک ته څه غواړي؟ ما له ته کثرت راکړه چې زما شیطانان زما بچي ډیری او د آدم بچي کمی، چې زما اولاد د آدم علیه السلام په اولاد باندې غالب راشي. الله پاک ته کوي دا سې شستا په کثرت زیات دي، ستا اولاد به د آدم علیه السلام د اولاد نه زیات دي. البته آدم علیه السلام راغی چې الله پاک ته مو کثرت ورکړله، زه هم په کمزوري کېږم ځکه چې کثرت به له دوی زیات دي، نو که کوي به هغه صبر وکړو. شیطان بیا راغی چې الله پاک ته مو کثرت ما نه راکړو، لیکن د هغوی هغه بچي هغه لږ دي، لیکن بیا زمانه مضبوط دي، ما لږ نور طاقت ته راکړئ، زه د مسلمانانو انسانان دا ګمراه کړم. الله پاک ته وایي څه غواړې؟ وایي نور طاقت راکړه. زه دا طاقت مې درله درکړو چې ته د آدم علیه السلام د بچي په رګونو کې به داسې ګرځي، خپل ګناهونه خپلې وسوسې به د آدم علیه السلام په بچو کې داسې خورې لکه څرنګه چې په دې رګونو کې وینه روانې، دغسې به ته فتنې لویېدل نه کوې. آدم علیه السلام نه بر راغی چې یا الله پاکه دا خبره داسې شوه، زما بچي به دې ګمراه کوي، د وینې په شان چې وجود کې ګرځي دا ګناهونه دا فتنې، نو زما اولاد ته خو پته نه وي، دا خو غیر اختیاري به راځي او ګمراه کوي به یې راله. یا الله ما نه څه داسې څیز راکړي چې پرې د مقابله وکړم، زه خپل بچو ته هغه وښیم چې د مقابله پرې کولی شي، دا خو د هغه کثرت هم زیات شو، قوت هم زیات شو. وی آدم علیه السلام شیطان له مې کثرت هم ورکړو او شیطان له مې قوت هم ورکړه دې خبرې، لیکن وره چې د ستا بچي د کمې ورځ نه پیدا شي، د هغې ورځې نه دوی په ګناه کې مبتلا شي، شیطان یې ګمراه کوي بلوغته پورې، د بلوغت نه تر مرګه پورې، لیکن د مرګ د غرغرې د زنکدن د حالت نه مخکې چې دې ما ته یو پیرم ووایي چې الله معاف کړه، زه به ټول ګناهونه معاف کړم. حدیث مبارک کې راځي که انسان ګناه دې حد ته ورسي چې د ځمکې نه واله تر د اسمانه پورې د ګناهونه ورسي، دې وایي چې الله بیا به نه کړو، هغه ټول ګناهونه الله پاک دې معاف کړي. الله پاک مونږ معاف کوي، نو مونږ ولې الله پاک ته توبه ونه باسو او خپل حبیب هم جوړوي، خپل دوست هم جوړوي، نو ولې موږ د الله پاک د ذکر نه د الله پاک د احکاماتو نه غافله ګرځو؟ ډېر زیات خوشحالي الله پاک د انسان د امت د نبی علیه السلام په توبه باندې. حدیث مبارک کې راځي متفق علیه روایت د مسلم او بخاري شریف د دواړو چې یو انسان په سورلۍ باندې روان وي او
او په دغه سورلۍ باندې د خوراک تنظیم وي د څښاک تنظیم وي او دې په دغه خپل سورلۍ باندې روانې ځنګل ورسېد ځنګل ته ور داخل شو شپه پرې راغله د آرام وکړو چې څنګه سهار راپاڅېد هغه سورلي نشته چې په کومې باندې د خوراک تنظیم دی د اوبو تنظیم دی هغه نشته او شپه د ځنګل دی اوس حیران دی چې څه به کوم دی ډېر وګرځېد لیکن ځنګل خپل سورلي پکې پیدا نه کړل چې اخره کې خستړی شو راغی او ډډې ته سملاسې اسیم بس نشته مرمه نور څه نشته اوبو نشته روټۍ نشته سورلي نشته بس مرمه نو ځان سره ستړی کوم دی راغی سملاسې چې بس په آرام سره خو به مړ شم دا کې د سترګې ورغلې وده شو چې څنګه راپاسې د سترګې غړې شوې هغه سورلي واپس راغلی و د سره خوا کې ولاړه دې حیران شو لږ ساعت مخکې نه و اوس راغله دا خو ماته یو قسمه دویمه زندګي میلاو شوه نو دوی د ډېرې خوشحالۍ نه داسې ووایي چې یا الله پاکه ته مې بندې او زه دې رب یم د ډېر خوشحالۍ نه داسې خبره د خوی نه وځي دوی په دغه سورلۍ میلاوېدو باندې دومره خوشحاله شي لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک د ګناهګار انسان په توبه باندې دین هم زیات خوشحالي مونږ وایو چې الله پاک محبت دومره دی لکه څنګه د دنیا مور خپل بچي سره محبت کوي نو د دې مور نه زیات او یا میندو نه زیات محبت الله پاک خپل بچي سره کوي دا خو د دنیا د مور مثال دی چې خپل بچي په ګندګۍ کې وویني نو داسې نه وایي چې لومړی ما د خپل بچي پاک کړ علي به زه خپلې سینې ته جوختو داسې نه وایي سره د ګندګۍ راړي خپلې سینې ته یې جوختوي د مینه محبت د وجې نه د پیار د الفت د وجې نه هغه ګنده بچي راړي خپلې سینې ته جوختوي زما بچی دی نو الله پاک چې بیا د اویا میندو نه زیات محبت د خپل بنده سره کوي نو سره د ګناهونو به خپل بنده ځان ته ولې نه راغواړي او دې نه لوی احسان بل کوم کېدی شي چې مونږ به نن هم ګناه کړي داسې روز باندې چې موږ ګناه نه کوو لیکن دنیا کې چې موږ د چا نافرماني وکړو د پلانکي ملک نافرماني وکړه د خان نافرماني وکړه نو هغه په خپل ځای کې نه پرېږدي چې زما په کوڅه به قدم نه ایږدي زما په کور به قدم نه ایږدي زما په چوکاټ به نه داخلېږي لیکن هغه رحیم کریم رب چې موږ یې ټوله ورځ خفه کړو ټول عمر هم خفه کړو لیکن نن یې موږ د خپل کور نه بهر نه کړو خپل کور کې موږ بیا هم ځای راکړو نو محترمو دغه الله پاک راضي کول غواړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما دي بندګانو ته وایي بیا د خپل بندګۍ نه مو نه کړو چې زما دي بندګانو ته وایي چې په ځان باندې ظلم نه کوي ګناهونه دې نه کوي زه بهانې والا یم ماته یې توبه وایسي توبه قبلو نو چې څومره ګناهونه موږ کړي د هغې نه موږ توبه وباسو الله پاک هم څومره خفه کړي د هغې نه موږ توبه وباسو الله پاک موږ معاف کوي نو موږ ولې الله پاک ته رانه شو الله پاک نه بهانه طلب نه کړو دا دې کې زموږ کامیابي ده د دنیا کامیابي ده د آخرت هم کامیابي ده دا الله پاک په احکاماتو باندې زندګي موږ تېره کړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت طریقو باندې موږ عمل وکړو اوس موږ دې خبرې سوچ وکړو څنګه چې قاري صاحب یا نور علما به تاسو ته ښودلي وي مونږ چې باتروم ته ځو ته علما کرام فرمایي چې دعا وایه د دننه کېدو خپله دعا ده د راوتو خپله دعا ده سنت طریقه ده لیکن اکثر کم انسان چې باتروم ته ځي او دې د باتروم د دننه کېدو دعا نه وي نو دې انسان ته به د طلاق مسله هغه ډېر زر راځي دا انسان به طلاق په حادثه کې مبتلا کېږي کوم انسان چې د باتروم په دننه کېدو دعا نه وي ځکه چې هلته مونږ پناه غواړو من الخبث والخبائث د شیطانانو نه د نرانو نه د زنانو نه موږ امان وغواړو نو که موږ دا ونه وایو نو دې د وجې نه اکثر طلاق په کور کې واقع کېږي الله پاک دې په دې خبرو د عمل توفیق